او لا ډیر پوچینه و ډیر پوچینه نبی علیہ السلام په خپل دا واقع ذکر کوي قاطرا کې قحط په مکه کې باران نه کېد خلق لاړل بوتانو ته چغې ووالې څه ته جوړه نه شوه بیت الله ته چغې ووالې څه ته جوړه نه شوه خدای ته جلاګانې وکړې د مشرکانو اس ته جوړه نه شوه ابو طالب وی زما دا ماشوم رواره دی د دې یو شان شته دی به خدای ته وسیله کو دی به وسیله کو نو پیغمبر علیہ السلام ماشوم یې راوسته وابیض یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتامى عصمة للارامل دا د ابو طالب شعر دی خشته او ښکلې ابیض معنا ښکلې داسې ښکلې دی چې دی مونږ الله ته ودرو د ده په وسیله د الله نه باران وغواړو نو الله باران کوي د یتیمانانو د کونډو مل دی د یتیمانانو د کونډو مل دی رسول الله مبارک یې راوسته او بیت الله سره ودرو او عبدالمطلب سوی ابو طالب او د مکې مشرکان سوی وی دا ماشوم یو شان لري د دې ماشوم صفتونه مونږ ته محسوسیږي دکې څه کمالات شته الله مونږ د دې ماشوم په دې سپین مخستانه سوال کوو خدای باران وکړي په مکه کې قات دی لا دی لاسونه نوخ کته کړی چې وریځ راله ټوله مکه کې باران وشو او حضور پاک وی زه ماشوم وم ګوره د ماشوموالي نه خدای پویه ورکړې وه وی زه ماشوم وم خو ما وخندل او څه پورې مې وخندل وی عبدالمطلب پورې مې وخندل خپل نیکه پورې چې باران شروع شو نو منډې والې هر یو بیا خپل کور ته تښتېده دا کمالاتو د حضور پاک په ماشوموالي کې لاره کوټې بچې دی ماشوم دی خدای د ګناه نه ساتلی دی بیت الله جوړېده خلکو ګټې راوړلې رسول الله مبارک عمر لا کم دی پیغمبري نه ده میلاو داسې به ووایم پیغمبري نه ده میلاو د پیغمبر علیه السلام یو لنګ و څادر نو عباس وی ما ورته وی چې دا لنګ دی اوس پړو په د اوږه د پاسه کېده چې دا ګټې دله ده اوږه زخمي نه کي دا سرمن دې زخمي نه شي عربو خو به د بربنډتوب پروا نه ساتل هغې خو به د بیت الله نه بربنډ طواف کو هغې خو چې یو دسمات دې له بتلل د کوره به یې جامې وویستې هېڅ پروی نه وه په بربنډتوب د یو بل په وجود لیدو باندې به خوشحالېدل او خپل اندامونه بل ته ښودل دا به یو فخر ګڼه نو دا لنګ دې وسپړه او په دې اوږه د کاڼي لاندې کېده چې دا کاڼي د اوږه زخمي نه کړي او خوږ نه کړي دګې کم کاله حضور پاک فرمایي وی ما چې سنګ لنګ وسپړده چې دا لنګ به بره کېدم وی فورا ځمکې ته پرېوتم سترګې کولاو شو یوازې کړې ازاري ماله لنګ راکې حضور پاک بربنډ چو نه لیده مکه کې یو ځل وادو او واده له زما ملګري مونږ چیلې سرولې واده له د دنیا خلک روان دی چې په دې کې تماشه ده پخوا زمونږ په دې وطن کې اوس هم باید ظالمان کوي دمې به یې راوستلې اجراګان به یې راوستله به یې ګډول او ډول سرناب زما ټول ملګري او وی چې دو تماشې له تم را سره لاړ شه وی دا دوه واقعې پېښې دي دوه یو واقعه وی داسې پیښه شوه چې په مخه کړم چې زه چې زو زما ماشومه مې زه ډېره ښه ده وی لا تماشه نه وه شروع خلکو زه یې نه ونیول او ګیر چاپېره کېناستل وي زه هم کېناستم وی ما له خدای خوب راوسوده شم تماشه راله شروع شوه ډم وګډېدل ډوکړی باجې ووالې او بس ما له خوب راغی زودو شی خلاص شو دمې لاړی خلک لاړل وی هغه ملګري زه وړقولم چې زه چې ځو که نه پاسه وی چې راویښ شم چې شی به کله شروع کېږي وی شی ختم هم شو ته چې کله به شروع کېږي وی زه لا ماشوم هم چې خدای له دې نه ساتلی او یو ځل موږ چیلې سرولې ملګرو وی دې پلان کې دی کې تماشه د هغې له ځو وی مې چې نه ځم وی ملګرو په زور راښکم وی مې چې زه بلکل نه ځم دا ګناه ده ناروا ده حالانکې لاره کوټې دی خیر مرګري یو بل سره خوش طبیعتي کوي ګپ شپ لګوي وی مرګرو د لاس خپو نه ونیولم چې په زور دی وړو
اوچتاو دی اولو دی په زور دی اولو خو مونږ سره بځې وی خدای زه دومره درون کړم لکه د غار عمره هغه ټول راګون شو د لاس خپونه مې اوچتۍ وړقولې مې د ځای نه نشي وایي زه پوه شوم چې زما وزن دې وخت کې د احد د غر عمره دی هغې وایي چې دا خو د غر نه زیات درون دی دا خو موږ دی نشو وړلی داسې ښکلی پیغمبر داسې عظیم شخصیت او د باطن نه پاک څومره دی نه په جون کې چې د دروغ ویلی دی دا ماشوم دی نه په جون کې چې ته چا سره دوکه کړې ده نه په زندګۍ کې چې ته مسلمان خو هغه وخت کې ونه رستو لیکن د ماشوموالي په وخت کې په زندګۍ کې چې ته چاته ضرر او تکلیف نه دی رسول د کونډو خدمت د یتیمانانو مأوا او ملجا او خدمتګار او خلق ته خوشحاله او د مکې او لا ماشوم دی چې خدای ولا غټ عزت ورکړی دی غټ عزت څومره غټ عزت د شام په سفر کې د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها مال یوړو د تجارت لپاره دا هغې غلامو بیا حضرت خدیجې ته قصه کوله وی دا لک له خدای لوی شان ورکړی دی صاحبې بیا څنګه وی دومره لوی شان دی چې کم ځای به یو ځای کې مونږ څملاستو کېناستو نو په مونږ د نور سورې او د اونې سورې را باندې چې نور واوړېده نو په مونږ نور شو چې په مونږ نور شو وی اونه په خپله راتاو شوه د پیغمبر علیه السلام طرف ته او داسې پټیټه شوه لکه د چترۍ په شان ته سورې پې وکړو او په یو بله موقع کې رسول الله مبارک اوښان همدقه سفر کې اوښان یې بوتلي وو چې راغې نو خلکو سوري نیولي وو د اونو سوري ته خلک ناست دونه ځای نه و چې پکې پیغمبر علیه السلام سوري ته کښېني وی پنور یو ځای کې کېناسته او چې څنګه کېناسته وی اونه راتاو شوه د پیغمبر علیه السلام طرف ته سورې یې پې وکړه او بیبي خدیجې ته دا خپل غلام وی راشه که نه د دې لږ شان درته ښیم د دې لږ شان لږ ووینه نو دا کوټې ته وخته نو نبی علیہ السلام ته کتل وګوره د سور نور ته د غرمې ته څوک پکې ټینګېدی نشي او په هغه د پاسه وریځې سورې کړې دی او چې دې سینګ دي نو وریځ ورپسې تاویږي د وریځې سورې ورپسې روان ماشوم دی چې خدای پاکې په خپله نگرانۍ کې تربیت کوي ماشوم دی په ماشوموالي کې خدای کمالات ورکړي دي او چې بیا نبوت او پیغمبري میلاو شو خو کلامات او کمالات واړو سے انتها نشته د حضور پاک او د پیغمبر علیه السلام د سیرت او د تاریخ نه مسلمان له پکار دی چې ځان خبر کړي دا د مسلمان زندگی ده چې دی به د پیغمبر مبارک نه ځان خبري جمدې قوم هغه دی چې هغه د خپلو مشرانو د خپلو مړو تاریخ هیر نه کړي او چې چا د خپل مشر تاریخ هیر کا دا جمدې قوم نه دی دا مړ قوم نو بیا د حضور پاک غوندې مشر چې مونږ ته عقیده او مونږ ته عمل مونږ ته اخلاق او مونږ ته د خدای لار او جنت ښوولی دی او د هغه د برکت نه خدای مونږ ته ایمان را نصیب کړی دی او د هغه د برکت نه به خدای مونږ جنت ته رسوي نو داسې مشر به څوک څنګه یې لیکن ډېر خلک دی چې هغوی ته پته نشته هغوی ته د حضور پاک پته نشته تاریخ تپوس دی وکړې کله نبی علیه السلام پیدا شوی ګوره ستا د ملک او د دنیا خلک په 12 د ربیع الاول خوشحالي کوي او څه ولې پې خوشحالي کوي وایي دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش تاریخ دی حالانکه څومره محققین علما وایي دا ټوله غلطه ده په 12 تاریخ نه دی پیدا شوی یا په 8 تاریخ پیدا شوی دی او یا په 9 د ربیع الاول پیدا شوی دی څومره مفسرینو محدثینو او تاریخ دانانو چې تحقیق کړی دی نو دا خبرې بنیاد ته رسېدې ده چې یا 8 ربیع الاول یا 9 یا 8 خلک 12 له زور ورکوي 12 متعلق د وفات ذکر شته چې په 12 د ربیع الاول د رسول الله مبارک وفات شوی